السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د هایبرید او سولر پاور سیستم او د دې د ویرینګ کنیشن او ډایګرام پر رابطه باندې ده. لکه څنګه چې تاسې په دې وایټ بورډ باندې وینئ، په دې کې مونږ د هایبرید او سولر پاور سیستم او ویرینګ کنیشن او ډایګرام رسم کړی دی. لکه څنګه چې تاسې وینئ، اصلا په انټرنیشنل سطح باندې په نړیواله سطح باندې دغه سولر سیټاپونه یا سولر سیستمونه دا په درې ډوله دي. په څو ډوله دي؟ په درې ډوله دي. یو د هغې نه چې دی هغه هایبرید سولر پاور سیستم دی. اول راځو په دې کې کوم سیستمونه موجود دي. په دې کې عموما په دې سولر سیټاپونو یا په سولر سیستمونو کې لکه څنګه چې موږ په تېرو ویډیوګانو کې ویل، په دې کې درې قسمه سیټاپونه یا سولر سیستمونه یا سولر پاور سیستمونه موجود دي. اول د هغې نه چې اپګریډ سولر پاور سیستم. اپګریډ سولر پاور سیستم هغه سیستم ته ویل کېږي چې دغه د ورځې پر مهال باندې د سولر پینلو څخه استفاده کوي، د شپې پر مهال باندې د بیټریو نه استفاده کوي. هغه اپګریډ. او په دغه کې د واپډا برق موجود نه وي. په دغه کې مهم کمپوننټ او مهم برقي وسایل درې وو چې سولر پینلو سیټ اپ وو او په هغې کې انویټر وو او ورسره بیټرۍ نه وي. دویم پوزیشن کې موږ د انګریډ سولر سیستم په رابطه باندې چې کومه دی هغه معلومات او ډایګرام دا کړي. انګریډ سولر پاور سیستم هغه سیستم ته ویل کېږي چې په دې کې د واپډا برق موجود وي، یعنې دولتي برېښنا موجود وي، ورسره د سولرو سیټ اپ موجود وي، د سولر ورسره موجود وي، ورسره انویټر موجود وي. د هغې سیستم هم دغسې دی چې د ورځې پر مهال باندې د سولر پینلو څخه استفاده کېدله، یعنې ډیسي برق به په اے سی باندې کنورټ کوو انویټر، او بیا به کورونو ته یا ارضي ته چې ستاسې غوښتنه وه هغه ته به سپلای کول، او د شپې پر مهال باندې بیا به د واپډا نه استفاده کوله. دریم پوزیشن کې چې موږ راځو هایبرید سولر پاور سیستم ته چې نن زموږ موضوع او ټاپک دی. هایبرید او سولر پاور سیستم او د دغه دواړو نه پیچیده دی او د دغه دواړو سیستمونو مجموعه ده. دې ته وایي کمبینیشن اپګریډ سولر سیستم او انګریډ سولر سیستم. دا وایي د دغه دواړو د اپګریډ سولر پاور سیستم او د انګریډ سولر پاور سیستم د هغې مجموعه ده، یعنې دواړه سیستمونه په دې سیستم کې موجود دي. هایبرید سولر سیستم ته په انټرنیشنل سطح دوه رګه سولر سیستم ویل کېږي. دوه رګه دې ته ویل کېږي چې د دوه یا د درې منبعونه په دې کې استفاده کېږي. دا ځکه تاسو ته ما ویلی چې دغه کمبینیشن د اپګریډ او انګریډ دی چې په دې کې چې کومه په اپګریډ کې موجود وسایلو یا برقي کوم کمپوننټ هغه به په انګریډ کې نه و، چې په انګریډ کې و هغه به په اپګریډ کې نه و. نو په هایبرید سولر سیستم کې دغه دواړه سیستمونه ټول سیستمونه چې په اپګریډ کې او په انګریډ کې ټول موجود دي. د دې تاسو وینئ په دې وایټ بورډ باندې چې په هغې کې د سولرو سیټ اپ موجود و. په دې کې د سولرو سیټ اپ تاسو وینئ، خو په دې کې مختلطه تړنه ده. صرف فرق د دې سیستم او د هغه سیستمونو دا دی چې دا د غټو سیټ اپونو لپاره او هغه خلک چې مالداره خلک وي، مطلب د هغې مالي او چې کومه دی سیستم صحیح او غواړي چې مطلب دغه سیستم ځان ته پال کړي، دې ته بیفور یوز سیستم هم ویل کېږي چې 40 غنټې تاسې د دې نه استفاده شئ کولی. لکه یو سیکنډ یو منټ به ستاسې برق ضایع کېږي نه، به ختمېږي نه، به بندېږي نه. نو دغه سیستم څو مهم وسایل لري چې عبارت دي د سولر پینلو د سیټ اپ څخه. یو به دې کې سولر پینل تاسې نصب او کنیکشن کوئ. دویم پوزیشن کې په دې کې به تاسې نه اپګریډ نه انګریډ، په دې کې به تاسې هایبرید سولر پاور سیستم انویټ لګوئ. دریم پوزیشن کې په دې کې بیټرۍ نه دي چې تاسې وینئ چې دې ته به بیټرۍ نه څلور ستاسې وسي. په دې کې څو سیستمونه کېږي؟ 40 شپږ دېرش اته څلوېښت. نو اته څلوېښت سولر پینل مطلب دلته تاسې به څلور نصب کوئ. دا ورته سیټ اپ د سولر پینلو برابرولی شئ. او په دې کې موږ درې قسمه ایم سی بي ډبل پولو بریکري یا ډبل بي چې کومه دی بریکري دې ته نصب او کنیکشن کولی شو. لکه تاسې څنګه وینئ اصل کې دا ډبل پول ایم سی بي بریکري که دې ته یا د پروټیکشن لګوئ او یا چې کومه دی آر سی سی بي بریکري لګوئ ډبل پولي، دا په یو مین بورډ کې لګي. خو موږ دلته دې په خاطر چې ستاسې دا یاد کړئ، ستاسې په ذهن کې کښېني، موږ په تخته باندې دلته تاسې سره راوسیږي. بله مهمه خبره دا ده، بل په دې کې چې کومه دی کوم مهم وسایل چې نصب کېږي هغه انرژي مصرف میټر دی چې کومه د دولتي برېښنا یعنې د واپډا نه راغلي. دا هغه سیستم دی چې د څلورو یا د درې مهمو سیټ اپونو څخه دا کار او فعالیت اجرا کوي. دا هم د سولر پینلو څخه کار او فعالیت اجرا کوي. د ورځې پر مهال باندې سولر پینل چې دي هم بیټرۍ نه چارجوي او هم چې کومه چارج اضافه کېږي د هغه موږ کنورټ کېږي په اے سی باندې. موږ د کورونو، دکانونو، مارکیټونو او داسې نورو ځایونو کې استفاده کوو. کله چې شپه شي د دې سیستم داسې دی چې بیا دغه بیټري چې دی د ورځې هم سټور کېږي او هم کور ته برق ورکوي. کله چې شپه شي بیا د بیټریانو نه استفاده کېږي. بیټریانو نه داسې استفاده کېږي
چې د سولر پینلو برق چې کوم دی الکترونونه دغه بند شي چې څه وخت د لمر وړانګې ختم شي ماښام شي مازدیګر شي نو دا په اتومات ډول باندې چې بریکرو ته د دغه ته بیټریانو ته کنورټ کېږي بدلیږي بیا د بیټریانو نه استفاده کېږي کله چې بیټریانې 80% ډول شي 15% 25% په دې کې چارج پات شي نو په اتومات ډول باندې دا سیستم چې واردات راوړي که دغه ټیم مطلب بیټریانې ختمې شوي نو بیا د واردات راوړي او په دې بیټریانو کې چې 30% چارج پاتې کېږي د هغې نه وروسته په واردات باندې کار او فعالیت اجرا کوي دغه وخته پورې په واردات باندې کار او فعالیت اجرا کېږي تر څو پورې چې د لمر وړانګې راوخیږي مطلب سهار شي غربه شي د لمر وړانګې چې کله راوختې او په سولر پینل باندې د لمر وړانګې ولګېدې نو په څه وخت چې سولر پینل یې ولټ جنریټ کوي نه ولټ پیدا کړي او دا چې کومه د امپیر سره پیدا کړي نو په اتومات ډول باندې دغه بیټریانې چې دي د واردانه چې کوم برق په اتومات ډول باندې د واردانه چې کوم برق د انورټر مطلب دا لګېدلی هغه په اتومات ډول باندې بل شي سولر پینل خپل کار او فعالیت اجرا کړي سولر پینل چې کله کار او فعالیت اجرا کوي د واردات برق بند شي نو سولر پینل د ورځې پر مهال باندې چې غرمه موجودي هم چې دی بیټریانې چارج او هم کور ته چې دی د اے سی پاور سپلای ورکوي نو په دې طریقه باندې چې دی هایبریډ سولر پاور سیستم کار او فعالیت اجرا کوي خو په دې هایبریډ سولر پاور سیستم کې 3 ګراونډینګ یا 3 ارتونه دا ډېر مهم دي چې تاسو باید دې ته ډېر متوجه اوسئ اول دا دی چې د سولر سیټ اپ لپاره عموما دا سیستمونه دا د نورو سیستمونو په پرتله باندې دا ګران وي د دې قیمت هم اوچت وي او په دې کې چې دی دا چې دی د هائی ولټ او هائی امپیر لپاره نه سبب کنیکشن کېږي او بل دې ته فعال سیستم وایي چې 40 ساعته دا فعال وي دا ځکه چې دې ته به تاسې دغه ارت نه سبب کنیکشن کوئ اول ما تاسو ویلې سولر پینلو د دې امکان په هره لحظه باندې چې کله باران راشي اسمان کې ګلز ګړي جوړ شي نو دا کېدای شي چې د آسماني تندر یا آسماني برېښنا چې په دې سولر پینلو باندې راپرېوځي نو دلته به تاسې لازم او ضروري دي چې داسې ټاپونه ستاسې په ډېره خرچه شوي مصرف شوي دې ته به تاسې یو لایټ ارسټر چې دی دا به ورته نصب او کنیکشن کوئ لکه څنګه چې تاسې دلته وینئ دا لایټینګ ارسټر دا وظیفه اجرا کوي که چې کله چې په اسمان کې برېښنا راشي او هغه برېښنایي اسمان چې کوم دی نه برق چې تاسې وینئ او یکاد البرق یخطف ابصار مطلب هغه الله تعالی فرمایي چې دغه داسې یو برق دی هغه داسې یو برېښنا ده چې کېدای شي ستاسې په سترګو باندې دغه تاثیر وکړي خو دلته چې دی تاسې به چې کله هغه ځایونو کې دغه سولر پینلو سیټ اپ موجود وي نو دا اکثره چې کوم ځای کې برق موجود وي هغه ځای ځان ته جذب کوي نو کله چې تاسې دلته د سولر پینلو ته لایټینګ ارسټر ولګوئ نو چې کوم کرنټ راځي هغه په دې سیټ اپ باندې راځي دغه جذب کوي ځان ته او ځمکې ته چې کوي کش کوي نو دغه ستاسې سیټ اپ چې دی د برق د آسماني برېښنا څخه دغه محفوظ پاتې کېږي او ستاسې د سیټ اپ حفاظت او ساتنه کوي بل چې تاسې کله دغه لایټینګ ارسټر لګوئ دا به په دې پریم کې نه لګوئ ځکه که پریم کې ولګوئ نو بیا دا په دې پریم باندې راځي دا به دې پریم نه 2 متره 3 متره وړاندې لګوئ خو اوچت به لګوئ چې مطلب کله یو سړی مطلب یو ماشوم یا بل شی کېږي یو څوک ورته دغه کوي نو مشر چې دی دفاع کوي نو دا د سیستم چې د هغې نه باید پورته وي چې کوم دغه راځي نو دا یې کیچ کوي دا لایټ ارسټر چې دی دا اکثره د مسو نه برابرېږي او د مسو د تانبې نه جوړېږي او د سیلورو نه دا نه برابرېږي بیا په دې کې لیني نو لین ځمکې کې چې لاندې یو ارت جوړېږي او هغه مزې چې دی د ارت مزې د لایټینګ ارسټر د سر څخه راځي او ډایرکټ چې کوم دی ځمکې ته ننوځي نور خو تاسو ما د ارت د جوړولو په رابطه باندې هغه معلومات درکړي خو صرف ته به کیبل چې دی 5 ملیم شی لګولی 10 ملیم هر کلر چې ورته لګوئ لایټینګ ارسټر کې خپل ځای موجود دی هغه کې به دغه کنیکشن کوي او لاندې به چې کوم دی تاسې به ارت برابر کړئ د مالګې د سکرو او د چونې نه نو دا به چې دی لوندي او هغې ته به چې دی ستاسې دغه مزې را کنیکشن شوي خو کوشش کوئ دلته د مسو یو تار چې دی چې هغې ته سولډ وایر وي هغه هم ورته نصب او کنیکشن کولی شي دوهم چې کوم دی راځو دا انورټ چې کله تاسې لګوئ د دې سیټینګ برابر کوي نو دې ته به هم تاسې ارت چې دي یو دې ته به درې دا سولر سیټ اپونه چې دي عموما درې ارتنګ یا درې لایټ درې چې کوم دی ارتونو ته او درې دا ګراونډینګو ته ضرورت لري یو به لایټینګ ارسټر دی ته لازم او ضروري دی دویم پوزیشن کې دی ته د ډی سی ارت مهم او ضروري دی او دریم د اے سی یعنی ډی سیستم ته چې د دې ته کوم د ډی سیستم دی د هایبریډ سولر سیستم یو دلته تاسې وینئ دلته مونږ یو ارت دې ته نصب او کنیکشن کړی دا د ډی سی سیستم دی چې پی سی وي ولټ دی ته وایي چې کوم د سولر نه راغلی او دا ولټ چې دی دا د مطلب د بیټرۍ نه دی د بیټرۍ نه تللی دلته چې کوم آوټپوټ مونږ برق ورکړو یو به تاسې دلته اے سی ته
یا مطلب چې دې ځینه کوم د واګانه کوم دغه راغلی دې ته لګولی شي دلته لګولی شي یو به د اے سی لپاره ورکوي یو به د ډي سی لپاره ورکوي بل ارض به د لایټینګ ارسټر لپاره ورکوي لکه درې ارته به دې هایبریډ سولر پاور ته سیستم ته دا نصب او کنیشن کوي ځکه چې اکثره زمونږ دغه ورونه د دې سیستم نه خبر نه دي نو بیا که چیرې تاسې دغه ارت سیستم یا لایټینګ ارسټرونه لګوي نو خطر شته دی چې ستاسې په دې سیټاپ باندې کله چې برېښنا وي اسمان کې غرز غرز وي کېدای شي ستاسې په دې سیسټم باندې راپرېوځي چې کله راپرېوتو نو ستاسې سیستم دا سیټاپ د سولر چې مکمل ختموي نو ښه خبر دا ده چې تاسې ورته یو لایټینګ ارسټر نصب او کنیشن کوي او بل د انورټر او د سیفټي حفاظت او ساتنې لپاره لکه څنګه چې تاسې د سولر پینلونو د سیفټي حفاظت او ساتنې لپاره د لایټینګ ارسټر لګوي داسې به تاسې د انورټر د 150 وولټ لپاره دې ته به دباره به هم چې لګوي ارت لګوي نصب او کنیکشن کوي او د اے سی لپاره به تاسې هم چې کوم د واګانه راغلی تاسې آوټپوټ کور ته ورکړئ د هغې لپاره به تاسې دغه چې دی ارت نصب او کنیکشن کوي چې ستاسې برق چې دی کوم کور ته سپلای کیږي نو ستاسې دغه ارت باید کور ته هم سپلای شوی وي تر څو کوم کمپوننټ کوم وسایل چې تاسې په کور کې لګوئ چې د برق د خطراتو د شارټ د لیکیج او د ټول نه شی وي محفوظ وي بله مهمه خبره په هایبریډ سولر پاور سیستم کې دا ده چې دا هغه سولر پاور سیستم دی چې په نړیواله سطح باندې د دې نه ډېره استفاده کیږي دغه دوه اپګریډ او انګریډ چې دي هغه اکثره غریب او مطلب هغه درمیانه خلک استفاده کوي خو دغه سیستم چې دی عموما دا په نړیواله سطح مالداره خلک او هغه ځایونه مارکیټونه دوکانونه کمپنیونه شرکتونه چې هغه 40 ساعته کار او فعالیت اجرا کوي هغه دغه سیټاپونه نصب او کنیکشن کوي په دغه هایبریډ او سولر پاور سیستم کې 3 پیس سیستمونه هم جوړیږي چې د کمپنیانو کارخانو او فابریکو لپاره دا ورته د خلک استفاده کوي چې هلته یو برق چې دی یا برېښنا چې دی یو سیکنډ هم مخکې او وروسته کیږي نه نو دغه د درې سیټاپونو څخه دغه هایبریډ سولر پاور سیستم چې دی دا غوره او بهترین سیستم دی تاسې کولی شئ چې د خپلو ځانونو لپاره د خپلو ورونو لپاره د خپلو کارخانو فابریکو لپاره دغه سیټاپ چې دی دا غوره کوي تر څو د دې مصرف چې دی یو کرت کیږي او بیا چې دی د 15 کالو لپاره تاسې بیا د دغه مشکل څخه خلاص اوسئ بله مهمه خبره په دې سیټاپ کې دا ده چې دلته د ویرسز کلر کوډ او د واټ مطلب د سولر پینلو لیول یو لیول چې هغه هر څومره واټي بل یو کمپنی یو شرکت بل چې دی په دې سولر پینلو کې که دا مونیکو سولري پوري تاسې باید هماغه سیټاپ ولګوئ چې کوم ولټ امپیر او واټ د ټولو مساوي بله مهمه خبره په دې کې دا ده چې د انګل زاویه باید چې کله تاسې سولر پینلو سیټاپ جوړوئ نو د دې انګل زاویه د سولر پینلو باید ټوله مکمله صحیح طریقې سره برابره وي د دې ویرسز چې دی صحیح د امپیر مطابق وي د دې کلر کوډ ته باید تاسې په صحیح په نظر باندې وګورئ چې کلر کوډ عموما د پازیټیو مطلب د مثبت لپاره سور انتخاب شوی د نیگیټیو لپاره تور انتخاب شوی نو دغه باید تاسې په نظر کې ونیسئ او بلې سیز ونیسئ او بله مهمه خبره دا ده چې کوم کنیکشن تاسې کوئ دلته خو تاسې په دې وایټ بورډ باندې وینئ نو تاسې دا د پی وي سي پیپ کې هم کولی شئ او کیسینګ کیپینګ یعنې چینل پټۍ کې هم دا شی کولی او سرفیس کنډویټ ویرینګ هم په دې کې شی کولی نو په دغه سیستم باندې تاسې کولی شئ هر قسم سولر پاور سیستم ډایګرام یعنې تاسې کولی شئ چې دغه سي سولر سیستمونه تاسې کولی شئ د دې ویرینګ کنیکشن او ډایګرام په رابطه باندې یا د دې په واسطه باندې هغه په خپلو کورونو په خپلو چې کوم دی ښارونو په خپلو ولایتونو کې دا نصب او کنیکشن کړي نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د هایبریډ سولر پاور سیستم د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام په رابطه باندې وه ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم